سلامونه، وخت په خیر. هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او د جی بهیر یوټیوب چینل درنو لیدونکو یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د 88 کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او له دې درس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. د درس هم د تېرو درسونو په څېر څلور برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه کلمې یا words، دریمه برخه expressions and sentences او څلورمه برخه 3 questions، درې پوښتنې. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په تېر درس کې موږ په present continuous tense کې یو څه کار کړی و. د هغې جوړښت یعنې structure هم لوستی و او یو څه نور معلومات مو د simple د present continuous tense په اړه لوستي وو. په دې درس کې موږ uses of present continuous tense یا present progressive tense لولو. د اوسنۍ روانې زمانې د کارونې ځایونه، یعنی کوم وخت موږ present continuous tense کارولی شو. صحیح ده؟ نو په دې درس کې لولو. لومړی یوزیج ته راځو which present continuous tense shows the duration of an action which is in progress at the moment of speaking. Present continuous tense shows the duration of an action which is in progress at the moment of speaking. اوسنۍ روانه زمانه هغه عمل ښکاره کوي یا هغه عمل ښیي چې د خبرو په وخت کې د جریان په حال کې وي. مثلا ته همدا اوس یو کار باندې اخته یې، نو ته به د کوم ټنس څخه کار اخلي؟ ته به د present continuous tense څخه د اوسنۍ روانې زمانې څخه به کار اخلي. لکه څنګه؟ لکه زه ویم چې I am teaching English now. I am teaching English now. زه همدا اوس انګلیسي تدریسوم. نو ګورئ، د خبرو په وخت کې زه د انګلیسي په تدریس باندې اخته یم، نو زه کوم ټنس کاروم؟ زه present continuous tense کاروم. صحیح ده؟ دا یې لومړی یوزیج سو. ورپسې دې کې یو نوټ دی. دې پسې مموده نوټ دی وایي چې when present continuous tense is used in this way to this way, it's usually followed by adverbs of time like right now, now, present at present او داسې نور. صحیح ده؟ وایي کله چې اوسنۍ روانه زمانه په دې طریقه وکارول شي، یعنی چې د خبرو په وخت کې یو عمل د جریان په حال کې وي، په دې طریقه کاریږي، نو معمولا د وخت قیدونه لکه همدا اوس، حاضر او داسې نور ورسره مل وي. یعنی داسې ټایم ایکسپریشن ورسره وي، د وخت داسې یو قید ورسره وي چې په همدا اوس وخت باندې دلالت کوي. اگزامپل ته راشي وایي چې احمد is speaking with کیهان now. احمد is speaking with کیهان now. احمد اوس د کیهان سره خبرې کوي. نو ګورئ ټایم ایکسپریشن وګورئ، now، اوس. صحیح ده؟ سیکنډ کې وایي چې we are studying our lessons right now. We are studying our lessons right now. ګورئ ټایم ایکسپریشن ته وګورئ، right now، همدا اوس. وایي موږ همدا اوس خپل درسونه لولو. صحیح ده؟ بلکې وګورئ وایي چې he is living in Hada village at present. He is living at Hada village at present. هغه اوس د هډې په کلي کې اوسېږي، یعنی حاضر وخت کې هما اوس مهال هغه د هډې په کلي کې اوسېږي. نو ګورئ کله مو چې present continuous tense په دې طریقه کاروو، نو ټایم ایکسپریشن یې ورسره now، right now، present یا at present او داسې نور کارولی شي. صحیح ده؟ دا و لومړی یوزیج. ورپسې راځو دویم یوزیج ته، د present continuous tense یا د اوسنۍ روانې زمانې یا د اوسنۍ جاري زمانې. Second usage کې وایي چې present continuous tense can be also used to show an action which will take place in the future. Present continuous tense can also be used to show an action which will take place in the future. اوسنۍ روانه زمانه کولی شي هغه عمل ښکاره کړي یا هغه عمل هم وښایي چې په راتلونکي کې واقع کیږي. څه وخت کې واقع کیږي؟ په راتلونکي کې واقع کیږي. یو یوزیج دا هم دی، لکه څنګه he is coming here tomorrow. He is coming here tomorrow. هغه سبا ته دلته راځي. صحیح ده؟ کله راځي؟ سبا ته راځي. ګوره عمل په راتلونکي کې ترسره کیږي، خو present continuous tense هم استفاده کولی شو. سیکنډ کې وایي چې we are going on a picnic next week. We are going a picnic یا next week. صحیح ده؟ نو ګورئ موږ راتلونکي اونۍ یو میلې ته ځو، یعنې یو میله کوو. بل وایي چې she is leaving Kabul next Sunday. She is leaving Kabul next Sunday.
هغه راتلونکي یک شنبه ته څه کوي کابل پریږدي یعنی له کابل څخه راګرځي یا راځي صحیح ده نو موږ وایو چې present continuous tense داسې یو عمل هم ښایي چې په راتلونکي وخت کې به واقع شي صحیح ده دا یې بل یوزیج و ښه دې پسې یوه بله ډېره مهمه مسله ده او هغې ته non action verbs وایي یا out of control verbs ورته وایي یا غیر ارادي فعلونه ورته وایي صحیح ده په لنډ ډول په دې پوهیو بیا وروسته تشریح ته ځو غیر ارادي فعلونه هغه فعلونو ته وایي چې هغه موږ په present continuous tense کې نشو کارولی صحیح ده په present continuous یا په present progressive tense کې یا په اوسنۍ روانه زمانه کې هغه موږ نشو کارولی یعنی ing ورسره نشو کارولی په دې خاطر موږ په present continuous tense کې هغه نشو کارولی نو هغه فعلونو سره به بیا موږ څه کوو کله چې وایو چې مثلا دا عمل همدا اوس کیږي صحیح ده نو بیا به ing ورسره نه کارو بیا به څه کوو بیا به هغې سره د present continuous tense نه کار اخلو خو په اخره کې به بیا ورته time expression د present continuous tense کارو لکه now right now at present او داسې نور صحیح ده non action verbs راځو هم دې درس ته غیر ارادي فعلونه non action verbs یا out of control verbs غیر ارادي فعلونه صحیح ده where some verbs are not used in progressive tenses صحیح ده these verbs are called non action they express a situation that exists not an action in progress صحیح ده where some verbs are not used in present progressive yeah some verbs are not used in progressive tenses ځینې فعلونه په روانو زمانو کې یعنی په جاري زمانو کې نه کارول کیږي these verbs are called non action دغه فعلونه چې دي د غیر ارادي فعلونو په نوم یادېږي they express a situation that exists not an action in progress دا فعلونه چې دي دا اصل کې یو حالت ښیي چې مثلا یو حالت واقع شوی وي هغه ښیي not an action in progress نه داسې یو عمل چې هغه د جریان په حال کې وي صحیح ده وروسته د دې تشریح راځي بیا په دې باندې پوهیږي وایي چې ځینې فعلونه په جاري یا روانو زمانو کې نه کارول کیږي چې non action یا غیر ارادي فعلونه ورته ویل کیږي نوموړي فعلونه د یو کار جریان نه بلکې څه ښیي یو حالت ښیي صحیح ده اوس تاسو وګورئ دلته وایي چې اگزامپل کې وایي چې I know Mr. Amin I know Mr. Amin زه هغلی امین پیژنم نو ګورئ تاسو ځان سره سوچ وکړئ دا یو حالت ښیي صحیح ده یو چا سره ستا حالت ښیي د پیژنګلۍ حالت ښیي چې ته مثلا هغلی امین پیژنې صحیح نو که چېرته تاسو داسې وایئ چې I knowing Mr. Amin یا I am knowing Mr. Amin نو دا چې ده incorrect ده غلطه ده صحیح ده ځکه چې دا یو حالت ښیي که نه دا خو عمل د جریان په حال کې نه ښیي صحیح ده سیکنډ کې وایي چې I am hungry I want a cake زه وږی یم زه یو کیک غواړم صحیح ده زه وږی یم زه یو کیک غواړم نو ګورې یو حالت دی چې زه یو چیز ته اړتیا لرم کیک ته اړتیا لرم که نه زما حالت داسې دی چې د ولږې حالت مې دی صحیح ده نو incorrect دی که چېرته تاسو داسې وایئ چې I am wanting a cake چې دی incorrect دی شاباسي دا غلط دی ښه اگزامپل کې وایي چې this book belongs to Bahir دا کتاب بهیر پورې اړه لري یعنی دا کتاب د بهیر دی که ته چېرته داسې وایې چې this book is belonging to Bahir دا کتاب هغه پورې تعلق لري نو دا incorrect ده دا غلطه ده یعنی ته نشي کولی چې د دې سره ing وکاروې ځکه چې دلته belongs یو حالت ښیي صحیح ده یو د فعل د جریان په حال کې نه ښیي نو په دې خاطر موږ وایو چې this book belongs to Bahir دا کتاب بهیر پورې اړه لري یعنی د بهیر ده غیر ارادي فعلونو ته راځو یو څو اگزامپل یې دلته شته هغه ګورو non action verbs یا غیر ارادي فعلونه مثلا hear see remember hit believe think sound know be exist understand belong own have need want poses like love prefer forget نو ګورئ
دغه چې دي دا نن اکشن وربز یا غیر ارادي فعلونه دي مونږ سره. صحیح ده. د دې فعلونو سره مونږ ING نشو کارولای، یعنی په پروګریسیو ټنس کې یا په کنټینیوس ټنسونو کې دا موږ نشو کارولای. صحیح ده. نو دې سره به بیا موږ څه کوو؟ دې سره به بیا سمپل پریزنټ ټنس کاروو او ټایم ایکسپریشن به بیا ورسره د پریزنټ کنټینیوس ټنس کاروو. صحیح ده. ښه، دې کې دوه فعلونه دي د پلس علامې یعنی د جمع علامې ورسره لیکل شوي، یو think دی او بل have دی. صحیح ده. دا کېدلی شي چې په پروګریسیو ټنس یا په کنټینیوس ټنسونو کې وکارول شي، خو څنګه او کوم وخت کې کارولی شي د دې تشریح په راتلونکي سلایډ کې ګورو. ښه، دې سلایډ ته راځو او په دې کې ګورو چې think او have سره مونږ کوم وخت کې ING کارولی شو. صحیح ده. د think او have کلمې په جاري زمانو کې هم کارېدلی شي. صحیح ده. think and have can be used in progressive tenses یا in the progressive. صحیح ده. څه وخت کې کوم وخت کې کارولی شو؟ تاسو اگزامپل ته وګورئ. compare these sentences. compare these sentences. دا جملې سره وایي پرتله کوي. ډي کې وایي چې I think that grammar is easy. I think that grammar is easy. زه فکر کوم چې ګرامر اسانه دی. نو څه وایي دلته ښي طرف ته راشئ. ND په ډي کې چې دی وایي څه شی دی؟ when think means believe it is non-progressive. when think means believe it is non-progressive. کله چې think صحیح ده د think کلمه د عقیدې یا د باور په معنا وي، لکه زه عقیده لرم، زه باور کوم. صحیح ده. نو که چېرته داسې وي نو دا څنګه ده؟ non-progressive ده، یعنی په پروګریسیو ټنس کې نشو کارولای. نو تاسو دلته وګورئ چې دا وایي چې I think that grammar is easy. زه فکر کوم یعنی زه په دې باور یم چې ګرامر سخت نه دی، یعنی ګرامر اسانه دی. نو ګوره دلته د believe معنا ورکوي که نه. صحیح ده. د باور په معنا دی. نو دلته موږ وایو چې دا نن پروګریسیو د ING ورسره نشو کارولای. صحیح ده. بل اگزامپل کې وګورئ چې ورسره ING کارېدلی. ای کې وایي چې I am thinking about grammar right now. I am thinking about grammar right now. زه اوس یعنی زه همدا اوس د ګرامر په اړه فکر کوم. زه همدا اوس د ګرامر په اړه فکر کوم. نو تشریح ته راشي، ډیټیلز ته راشي، وایي چې ان ای په ای اگزامپل کې چې دی when things express thoughts that are going through a person's minds and it can be progressive. صحیح ده. when things express thoughts that are going through a person's mind it can be progressive. وی کله چې think یو فکر خای، یو فکر روښانه کوي، کوم چې یو کس صحیح ده کوم چې د یو کس په ذهن کې همدا اوس تاویږي، یعنی همدا اوس یو کس د یو شي په اړه فکر کوي. صحیح ده. په ذهن کې یا په دماغو کې د یو شي په اړه فکر کوي، دا نو بیا پروګریسیو کېدلی شي. صحیح ده. د جریان په حال کې راتللی شي. صحیح ده. when things express thoughts that are going through a person's mind it can be progressive. کله چې think د نظریه د فکر په معنا وي چې د یو شخص په دماغو کې دا فکر راځي یا راګرځي، نو دا کېدلی شي چې پروګریسیو شي. صحیح ده. نو دا اوس وایي چې I am thinking about grammar right now. زه همدا اوس د ګرامر په اړه فکر کوم. نو دلته ګوره د باور معنا نه ورکوي، د believe معنا نه ورکوي. صحیح ده. دلته همدا اوس یو کس د ګرامر په اړه فکر کوي. سر د خلاص شو. نو دې ته مونږ وایو چې think دلته پروګریسیو کېدلی شي، ING ورسره کارول کېدلی شي. صحیح. ښه، if ته راځو. if اگزامپل کې وایي چې انعام has a car. انعام has a car. انعام یو موټر لري. ډیټیلز ته راشي، ښي طرف ته وایي چې an if. په if کې when have means own or expresses possession it's not used in progressive. when have means own or expresses possession it's not used in progressive. کله چې have یا has دا د own یعنی د خپل یا د خپلولو په معنا راشي یا د ملکیت د ښودلو لپاره وکارول شي. صحیح ده. possession وښایي، ملکیت وښایي، نو دا به پروګریسیو نه دی. صحیح ده. جریان په روانو زمانو کې یعنی په پروګریسیو ټنسز په کنټینیوس ټنسز کې بیا دا نشو کارولای. صحیح ده. نو دا بیا نن پروګریسیو کېږي. ښه، بلکې وایي په جی اگزامپل کې I am having a good time. I'm having a good time. صحیح ده. نو دلته څه وایي؟ زه ښه وخت لرم. یعنی دلته په جی کې بیا د دې ډیټیلز کې وایي چې NG په جی کې چې دی دا اگزامپل ډیټیلز دلته وایي چې in expressions
when have does not mean own. For example, I have a good time, I have a bad time, I have a problem, I have a company, I have an operation. I have can be used in progressive. صحیح ده؟ په اصطلاحاتو کې کله چې have د own یعنی د ملکیت په معنا نه وي، د درلودلو په معنا نه وي، صحیح ده، په اصطلاحاتو کې خالی وکارول شي. For example لکه have a good time، ښه وخت ولرئ، صحیح ده. نو دلته خو د مالکیت په معنا نه دی، یعنی دلته خو یو څوک یو شی نه لري، فزیکي یو شی خو نه لري کنه، صحیح ده. نو دلته په ایکسپریشن یا اصطلاحاتو کې چې کله یو چاته وایي چې have a good time، صحیح ده، نو دا فزیکي اگزیستنس خو نه لري دا شیان. نو په دې خاطر بیا مونږ کولی شو چې ووایو چې پروګرسیو کېدلی شي، آی ان جي ورسره کارولی شو. لکه I have a good time، I have a bad time، I have a problem، صحیح ده. I have a company، I have an operation. Have can be used in progressive، صحیح ده. نو ته داسې ویلی شي چې I am having a good time یا we are having a good time، we are having a bad time. نو تاسو داسې کولی شي چې بیا پروګرسیو کې وکارول شي، ځکه دلته having چې دی، دلته have چې دی یا has چې دی، دلته مالکیت یا ملکیت نه ښایي، صحیح ده، یوازې په ایکسپریشنو یا اصطلاحاتو کې کارول شوی. نو دلته کولی شو چې دا پروګرسیو کو یعنی آی ان جي ورسره اضافه کو. Non-action verbs are also called non-progressive verbs. صحیح ده. غیر non-action verbs، non-action verbs هغه فعلونه چې مثلا آی ان جي نه اخلي، نو وایي دې ته non-progressive verbs هم ویلی شو. صحیح. دا مو د non-progressive verbs پر یو څه معلومات وو. ښه، لکه مخکې چې ما درته وویل نوټ کې هماغه خبره تکراریږي چې کله موږ غواړو چې non-action verbs په present continuous tense کې وکاروو، نو موږ خو داسې نشو کولی چې دې ته آی ان جي ورکو. نو بیا به څه کوو؟ اوس یې په دې نوټ کې درته وایي چې note the present continuous tense is not used with out of control verbs یا non-action verbs or non-action verbs. These verbs are used in the simple present followed by adverbs of present continuous. Note, the present continuous tense is not used with out of control verbs or non-action verbs. These verbs are used in simple present followed by adverb of present continuous. صحیح ده؟ لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل ساده روانه زمانه د غیر ارادي فعلونو یا د نن پروګرسیو verbs یا نن اکشن ورب سره نشي کارول کېدی، نه کاریږي ورسره. نو دغه فعلونه په اوسنۍ زمانه کې یعنی په سمپل پریزنټ ټنس کې کاروو او د اوسنۍ روانې زمانې قیدونه ورسره مل وي. صحیح ده؟ یعنی د اوسنۍ روانې زمانې قیدونه ورسره کاروو. لکه څنګه I believe you now. نو ته داسې نه شي ویلی چې I am believing you now. صحیح ده؟ ته څه کوې؟ ګوره پریزنټ ټنس دی، سمپل پریزنټ ټنس دی تر دې پورې I believe you، زه په تا باور کوم، صحیح ده، زه په تا عقیده لرم، باور کوم، تا باندې اعتماد کوم. نو وایي چې I believe you now، زه اوس په تا باور کوم. نو ګورې اخره کې ټایم ایکسپریشن چې دی د پریزنټ کنټینیوس ټنس وکارول شو. صحیح ده؟ نو دا مو نن اکشن وربس غیر ارادي فعلونه، دا یوه ډېره مهمه موضوع ده چې اکثره خلک ورسره د اول کې ناشنا وي. نو انشاءالله چې تر ډېره به ستاسو دغه موضوع ته پام شوي وي. درېیمې یوزیج ته راځو، درېیمې کارونې ته د present continuous tense راځو. هغه لولو چې present continuous tense can also show the duration of an action which is going on but not necessarily at the moment of speaking. Present continuous tense can also show the duration of an action which is going on but not at the necessarily at the moment of speaking. یعنی اوسنۍ روانه زمانه د داسې یو کار جنیان هم راښایي چې د دوام په حال کې وي، مګر دا اړینه نه ده چې د خبرو کولو په شیبه کې یا په وخت کې هم دوام ولري. صحیح ده؟ مثلا ته یو کار کې اخته یې، یو کار کې یو ځای کې وظیفه لري، یو بل کار کې، خو اوس دستي چې دی هغه کار نه کې، نو دغسې عمل د ښودلو لپاره هم ته present continuous tense کارولی شي. لکه څنګه Ali is working in a bank. Ali is working in a bank. صحیح ده؟ علي په بانک کې کار کوي. علي مثلا دغلته ناست دی تا سره، په یو مجلس کې تا سره ناست دی، څوک درنه پوښتنه کوي چې د علي څه کار کوي، نو ته ورته وایې چې Ali is working in a bank، خو هغه تا سره اوس دستي په حجوره کې ناست دی. صحیح ده؟ یو بل ځای کې تا سره ناست دی، نو ته وایې چې Ali is working in a bank. نو دا مهمه نه ده چې خامخا دې یو عمل د جریان په حال کې وي د خبرو په وخت کې.
صحیح ده. موږ کولی شو داسې عمل هم د داسې عمل لپاره هم present continuous tense وکاروو چې جریان لري خو د خبرو په کولو په وخت کې نه. صحیح ده. ورپسې سیکنډ ته لاړ شو وایي چې I am studying at school. I am studying at school. زه په ښوونځي کې زده کړې کوم یا مطالعه کوم. مثلا یو څوک تا ته وایي چې چېرته درس وی نو ته ورته چې I am studying at school او اوس مهال ته مثلا په پارک کې یا بل ځای کې. بل وایي چې هجران and عدل are swimming in the pool. هجران او عدل چې دی په هاوس کې لامبي. مثلا کله چې لامبي نو په هاوس کې لامبي، اوس دستي خو نه لامبي خو چې هر وخت لامبي مثلا هاوس ته ځي. صحیح ده. نو دا و د present continuous tense دریم یوزیج چې دا مهمه نه ده. داسې یو عمل هم present continuous tense ښودلی شي چې د خبرو کولو په وخت کې د جریان په حال کې نه وي خو هغه کار جریان لري. صحیح ده. دا و د present continuous tense دریم یوزیج او دې سره د ګرامر برخه د نن ورځې د درس همدلته پای ته رسیږي. دویمې برخې ته راځو words یا کلمو ته. په دې برخه کې د تیر په څیر 5 لغتونه لرو او 5 لغتونه بیا هغه لغتونه وي چې په ورځنیو خبرو اترو کې ورڅخه ډیره استفاده کیږي یعنی ډیر کاریږي. لومړی هم راځو د لغتونو پروننسیشن یا تلفظ ته او بیا ورپسې اژباړې ته راځو. fear لومړی لغت دی fear. Second, forest. Third, flood. 4, fame. 5, famous. اژباړې ته راشئ. fear معنا ویره یا ویره لرل. forest ځنګل. flood معنا سیلاب. fame شهرت. famous مشهور یا نوموتی. دا و د لغتونو برخه. د لغتونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. دریمې برخې ته راځو expressions and sentences اصطلاحات او جملې. په دغه برخه کې هغه اصطلاحات او جملې موږ لولو چې په ورځنیو خبرو اترو کې ډېره کارېږي. د انګلیسي ژبې ډېر کارېدونکي اصطلاحات او جملې. لومړی هم راځو. nice to meet you. Nice meeting you. You look familiar. Your name rings a bell to me. I can't place you at all. Let's eat something. ښه اژباړې ته راځو. nice to meet you په لیدو مو خوشحاله شوم. nice meeting you په لیدو څخه مو خوښ شوم. د دې او د دې دواړو ترمنځ کوم فرق ډېر نشته، دواړه کارولی شي. you look familiar اشنا ښکاري یعنی بلدي ښکاري. نمبر 4 کې وایي چې your name rings a bell to me. نوم دې راته اشنا دی یعنی نوم دې راته اشنا ښکاري. وایي چې 5 کې وایي چې I can't place you at all. تاسې مې اصلا ونه پېژندئ یعنی ذهن ته مې رانغلی. نو نمبر 6 وایي چې let's eat something. راځئ چې څه شی وخورو. لومړی سلایډ پای ته رسیږي. دویم سلایډ د اوومې جملې څخه پیلېږي. وایي چې let's go somewhere. Let's help the needy people. Let's cook the meal. Let's feed the pets. I gave her my address. I have made a mistake. Let's go somewhere. راځئ چې چېرته لاړ شو. Let's help the needy people. راځئ چې اړمنو خلکو سره مرسته وکړو. Let's cook the meal. راځئ چې خواړه پخه کړو یا راځئ چې خواړه چمتو کړو. Let's feed the pets. راځئ چې کورني حیوانات ماړه کړو. pets هغه حیواناتو ته ویل کیږي چې موږ او تاسې په کورونو کې د ساتیرۍ لپاره ساتو. لکه مثلا ځینې خلک پیشوګانې، ځینې خلک سویاکې، ځینې خلک مرغانو کې مختلف قسمونه ساتي. نو دغه حیواناتو ته pets ویل کیږي. I gave her
my address. ما هغې ته خپل ادرس ورکړ. I have made a mistake. I have made a mistake. ما یوه غلطي کړې ده. ښه دې سره د اصطلاحاتو او جملو برخه هم پای ته ورسېده. وروستۍ برخه 3 questions 3 پوښتنې لرو. په پورتنیو 3 برخو کې ګرامر کې words کلمو کې expressions and sentences کې 3 وړو کې یوه پوښتنه لرو. یعنی زموږ په دې درس په دې کلاس کې 3 پوښتنې لرو. د ګرامر د برخې پوښتنه په لاندې ډول ده. په لاندې جملو کې سمه جمله په نښه کړئ او یوه نمبره ترلاسه کړئ. A کې وایي چې I am believe you now. I am believe you now. Second کې وایي چې I believe you now. او third کې وایي C کې I am believing you now. هر اپشن چې ستاسو په نظر صحیح وي په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې تاسو هماغه اپشن انتخابوي او یو نمبر د ګرامر په برخه کې ترلاسه کوئ. صحیح ده. بل برخه ته راځو. ورپسې برخه چې ده زموږ د لغتونو برخه ده د کلمو یا ورډز برخه ده. په دې برخه کې هم د تیر په څیر 3 اپشنې لرو. کوم چې صحیح وي په کمنټ برخه کې تاسو هغه انتخابوي او یو نمبر ترلاسه کوئ. لومړی لغات دی چې فورست ځنګل. صحیح ده. همدا اپشن دی. 3 ډوله لیکل شوی. کوم چې ستاسو په نظر صحیح وي هماغه انتخابوي او یو نمبر ترلاسه کوئ. لغت په پښتو کې ځنګل معنا لري. په دې دریو کې چې هر یو صحیح لیکل شوی وي هماغه اپشن په کمنټ کې لیکئ او یو نمبر ترلاسه کوئ. د لغتونو برخې پوښتنه هم همدلته پای ته ورسېده. درېیمې برخې ته راځو او درېیمه برخه زموږ د اصطلاحاتو او جملو برخه ده. او د دې برخه کې وایي چې د جملو اصطلاحاتو د برخې پوښتنه په لاندې ډول ده. څنګه ویلی شو چې تاسې مې اصلا ونه پیژندئ. تاسې مې اصلا ونه پیژندئ. A کې راځي چې I can't place you at all. B کې راځي چې I can't place you now. او C کې راځي I can't place you at all. کوم یو چې صحیح وي په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې هماغه اپشن انتخابوي او د سم ځواب ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ. کله چې تاسې 10 نمبرې ترلاسه کړئ د جی بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته یو ستاینلیک او یو سرټیفیکیټ درکول کېږي. په دې سره زموږ د نن ورځې درس پای ته رسیږي. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.